الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. زما ډیرو محترم ورونو منګه په هغه میاشت کې چې د دې نه وروسته یو عظیم او بهترینه میاشت را روانه ده چې هغې ته ویلی کېږي رمضان المبارک. خاص په دې میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې اعمال هغه ډیر کول. اسامه بن زید رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې په نسبت سره نورو میاشتو ته د شعبان په میاشت کې ډېرې زیاتې روجې نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل یو څو وجې بیان کړې چې زه ولې په دې میاشت کې ډېرې زیاتې روجې نیسم. اوله وجه یې دا بیان کړه چې په دې میاشت کې ډېر خلک د رب العالمین د عبادت نه غافلوي چې دا د رجب او رمضان په منځ کې میاشت ده، میاشت د شعبان. دویم په دې میاشت کې د انسان عملونه چې دی هغه رب العالمین ته خیږي او زه دا خوښه ګڼم چې په داسې حالت کې زما اعمال رب العالمین ته وخیږي چې زه روژه یم. زما ډیرو محترم ورونو علامه ابن رجب رحمه الله فرمایي چې دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې په کومو اوقاتو کې انسانان غافل د رب العالمین نه، نو په دغه وخت کې ستا دپاره عبادت هغه مستحب دی چې ته یې وکړي او الله رب العالمین ډېر زیات خوښوي د انسان نه عبادت په داسې اوقاتو کې چې نور بندگان د هغې نه غافلوي. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه به ټول میاشت روژه کېده مګر د رمضان میاشت چې ټوله میاشت به روژه نیوله او چې ډېرې روژې به یې نیولې هغه د شعبان میاشت وه. نو دا میاشت چې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې کې روژې ډېرې نیولې، نیک اعمال به په دې کې ډېر کول. نو موږ هم پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو او ځان چې دی د اوس نه ټرین کو او ذهنن او جسمن چې دی دواړه تیار اوسو رمضان مبارک ته. نو هم چې دی په روژو کې زیادت راولو، په دې میاشت کې ډېرې روژې ونیسو، د قرآن کریم تلاوت وکړو او په ښه طریقې سره چې دی د رمضان مبارک هغه استقبال وکړو. الله رب العالمین دې مونږه په خیر او عافیت سره رمضان ته ورسوي. اللهم بلغنا رمضان.